and plants alike. دا په کوهاټ کې د افغان کډوالو اوبلن نومې پنډغالي کې تبیا کړل شوی یو نارسمي ښوونځی دی چې زده کوونکي یې پر زده کړو بوخت دي. د دغه ښوونځي ډیری زده کوونکي هغه کډوال ماشومان دي چې شکا کارونه یې کول، خو اوس په دغه نارسمي ښوونځي کې بیرته داخل شوي او پاتې زده کړې یې له سره پیل کړي دي. زه پیله د دې نه مخکې زه خوشي کوڅو کې ګرځېدم راګرځېدم، کله مدرسې ته تلم کله نه. نو اوس موږ ته ډېر ښه سکول چانس جوړ شوی دی او موږ ته ډېر ښه سرجي دی، موږ ته ډېر ښه سهولت دی، ښه سبق وایو، ښه هر څه کوو. او مخکې موږ ډېره غریبي وه، بل پرایویټ سکول ته هم څه وس نه کېده چې لاړو او ډېر لرې سکولونه وه، کاریاګانې وې. اوس موږ ته نږدې سکول جوړ شوی دی، موږ هغې ځای نه څوم او رسوم او ډېره شکریا کوو چې موږ ته دا سکول جوړ شوی دی. په یاد ښوونځي کې د عبدالرحمن نومې زده کوونکی وایي خوښ دی چې له سختو کارونو بیرته راګرځېدلی او زده کړو ته یې مخه کړې، غواړي چې په راتلونکي کې ترېنه ډاکټر جوړ شي. زما نوم دی عبدالرحمن، زه پاسه سکول وایم 5مه پورې، هلته غریبي مې وه نو هغې ځای نه راووتم، کباړ به مې ټولولو او نور څه چې کباړ مې ټولولو په دې به بوخت وم. دلته سکول جوړ شو ماشاءالله، او دلته تنګسي چې شی هم نه دی، لنډ مې کور دی، به سره ځو او ځو. او مخکې مې هلته کباړ جوړولو. زه غواړم چې ډاکټر جوړ شم، انجینر جوړ شم، لږ څه خو وکړم خدمت. د ښوونځي استاد شاهد ګل دغه نارسمي ښوونځی چې د ملګرو ملتونو سازمان یونیسیف په مالي مرسته تابع کړل شوی د کډوالو ماشومانو په ګټه بولي. دا یې پر والدینو غږ کوي چې خپل ماشومان د له کارونو راوګرځوي او په دغه ښوونځي کې د زده کړو لپاره کښېنوي. زما نوم شاهد ګل دی او دلته په پاکستان کې افغان کډوال یم. ما تعلیم هم دلته حاصل کړی دی، BS تعلیم مې دی. نو دلته انفارمل یا نارسمي ښوونځي دي موږ سره، دا هغو ماشومانو دپاره دي چې چا 5مه پورې سکول ویلی او هغې نه بعد چې دی یا کباړ ټولي یا په لیرو کوڅو کې ګرځېږي یا هوټلونو کې کار کوي یا په منډیانو کې کار کوي. دا د هغو ماشومانو دپاره دي چې هغه 5م نه بعد دلته راشي، موږ سره تعلیم موږ سره زده کړې وکړي او تعلیم وکړي. او بل چې دی موږ د مختلفو ادارو ته درخواست کوو چې دغسې ښوونځي د زیات کړل شي او دغسې موقع د موږ ته راوړل شي. نو والدینو ته مو دا پیغام دی چې خپل ماشومانو باندې باید چې تعلیم وکړي او د دوی مستقبل روښانه کړي، چې دوی لوړې زده کړې وکړي او په مستقبل کې تنسس جوړ شي. په کوهاټ ښار کې ډیری شمېر کې افغان کډوالو تنکي ځوانان او کم عمره ماشومان په بېلابېل ډول شاکا کارونو بوخت دي. په پنډغالیو کې ورته داسې ډول نارسمي ښوونځي په جوړېدو سره به د کډوالو ماشومان له سختو کارونو بیرته راګرځېدی شي. د دغه نارسمي ښوونځي زده کوونکي په دې خوښ دي چې له شاکا کارونو بیرته راګرځېدلي دي او په خپلو زده کړو بوخت دي. که چېرته افغان کډوالو ته په پنډغالیو کې داسې ډول د زده کړو زمینې برابرې شي نو دوی لوړې زده کړې هم کولی شي. نعمت الله خان، وحدت نیوز، کوهاټ.